ابو ذر غفاري صاحب راغی نبی کریم علیه السلام سے پوښتنه وکړه صحابه قربان سم داسې پوښتنې یې کولې چې هغه د امت دپاره عبرتونه او درسونه شول. ابو ذر غفاري راغی نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله زه په قرآن کې بار بار د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام صحیفې اورم. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. د سورة الاعلى چې کوم مضامین بیان شول الله عز وجل فرمایي دا مې په قرآن کې درته ذکر کړل. دا خبرې د موسی علیه السلام په صحیفو کې هم راغلي وې، دا خبرې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې هم راغلي وې. ام لم ينبأ بما في الصحف الاولى ام لم ينبأ بما في الصحف الاولى. آیا تاسو خبره اس کیا چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه راغلي وه؟ ابو دا زموږ ته تر لاوبالۍ پورې درښیم چې موږ چیرې او چیرې روان یو نقطې ته راځم. هغه مقصد ده ابو ذر غفاري راغی نبی کریم علیه السلام ته چې یا رسول الله دا د ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام په صحیفو کې وچی شي. قال نبی کریم علیه السلام فرمای كانت عبرا كلها. د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې چې سره هغه عبرتونه وه. نن عبرت باید موږ واخلو تر څو بله ترابه د نیل شیش پکښې وه. ابو ذر غفاري وایي چې یا رسول الله یو شی ستا سره شته؟ هغه وویل د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې دغه راغلي وه عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. سبحان الله. وایي زما تعجب پر هغه انسان باندې دی چې د ده یقین دی چې ما ته مرګ راځي بیا هم دی سهار و ماښام خوشحاله زندګي کوي، په مزو چپچو کې زندګي کوي، داسې زندګي کوي لکه ګر سره چې مرګ یې نه پوهېد. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. واورئ كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. نبی کریم علیه السلام چې به چا ولیدی داسې فکر به یې پر وکړي چې دی همیش په غمو کې ډوب تللی دی. د مسلمان زندګي خو هغه ده نو، د مسلمان زندگی خو هغه ده. یو چا په واتساپ کې میسیج راته رسولی چې الله پاک په قرآن کې فرمایي چې دا مځکې و اسمانونه ما ټول د انسان دپاره پیدا کړي دي او انسانیت خو داسې لږ وخت کې آباد شوی دی او بیا دا چې دا درې حصې مځکه درې حصې اوبه دي په دا درې حصې کې یوه وچې ده په دې وچې کې پر یو معمولي پر معمولي ځای باندې انسان آباد دی. بعضې کسان هغه ته ما په جواب کې ویل زما ملګری دی انجینر صاحب دی ما دغه سوالونه نه دي مناسب. دغسې سوالونه په ټولنه کې الحاد زنديق هغه کسان چې په دین کې شک و شبه ورته پیدا وي د نورو مسلمانانو ګوره فیسبوک کې مستعار ایډیانې جوړوي مستعار ادرسونه جوړوي غواړي د مسلمانانو عقیدې ورخرابې کړي. نو مال د دې دوه جوابه دي دا عجب ښه ترتیب دی. شیخ الهند رحمه الله یو عادت درلودی. شیخ الهند صاحب شیخ الهند خو مې درته ښولی دی. شیخ الهند څوک دی؟ څوک چې پېژني هغه دې وپېژني. بعضې کسان یې اوس هم ناخبره وي، رسنۍ استعمالي ناخبره وي. شیخ الهند دغه طبیعت درلودی چې چا به سوال وکړي د به ورته کتل که به سوال غریزي و دی بیا الزامي جواب یې ورکوي بس به سړی اریان کوي. هغه به سوال لږ دغه و چې دی بیا لږ سره راکشېښ وي باره بیا نو حقیقي جواب ورکوي. شیخ الهند ته یو سړی راغی چې زما سوال دی مشکل خو به نه شیخ الهند ته یو سړی راغی زه سوال لرم. ما بول څنګه؟ ول په حدیث شریف کې ما اورېدلي دي ما به دا نه درته کړې ده کیسه. په حدیث شریف کې ما اورېدلي دي چې حضرت عمر رضی الله عنه پر کومه کوڅه راځي شیطان تېښته ځینې کوي. دا به مې نه کړې که مې کړې دلته مې نه ده کړې. شیخ الهند ته چا پوښتنه وکړه چې حدیث داسې راته وایاست چې نبي کریم علیه السلام فرمایي چې پر کومه کوڅه عمر را روان دی رضی الله عنه شیطان د هغې کوڅې څخه تښت. ما ته سوال دا راپیدا دی چې ګوره دا څنګه ترتیب دی؟ د نبي کریم علیه السلام په باره کې نه راځي، د ابوبکر صدیق صاحب په باره کې دا فضیلت نه دی راغلی چې رسول الله پر کومه کوڅه راځي شیطان تښتي. ابوبکر صدیق صاحب چې پر کومه کوڅه راځي شیطان تښتي، لیکن د حضرت عمر صاحب په باره کې راځي شیطان تښتي. د دې څه داسې یو شک ما ته راپیدا دی لکه د حضرت عمر صاحب درجه چې تر دوی بالای او حال دا دی چې د ابوبکر صدیق صاحب درجه ده بیا وروسته د حضرت عمر صاحب درجه ده. شیخ الهند به وایي داسې کله کله څه طبیعت راښیي وایي شیخ الهند ورته وویل چې ورسره دا پوښتنه د شیطان څه وکړم زما څه ولي کوي زه څه په خبر یم. ورسه شیطان راټینګ که هغه ته وایي چې څه وجه ده چې عمر پر کومه کوڅه راځي تېښته کوي او رسول الله او صدیق چې راځي نه کوي. بیا ته وایي الزامي جواب چې دی الزامي جواب. نو بیا ته الزامي جواب که هغه بیا د شاعران کوي وایي دا ته څه پوښتنې کوي. بیا بیا ورته وویل چې اصل خبره دا ده چې دا مزاجونه دي. الله عز وجل حضرت عمر صاحب ته د هیبت د جلال طبیعت ورکړی و. نبی کریم علیه السلام ابوبکر صدیق صاحب ته الله عز وجل د جمال او د نرمۍ طبیعت ورکړی و. دا طبیعتونه الله ویشلي دي. بعضې طبیعتونه جلالي وي قهري وي دبدبه او رعب لري فلانکی کر دی پېژني او دی دی او بعضې طبیعتونه جمالي وي. بعضې طبیعتونه چې جمالي
نو لهذا د دې څه دا نه لازمه چې دا د عمر صاحب درجه تر هغو غټ دا خو طبیعت دی نو دغه طبیعت دی د دې چیشتي دا طبیعت نو ما څه درته ویل مال په دې پیغام کې راته لیکلي چې ګوره دا څنګه طریقه ده تر اوسه مځکه نه د ابدادور مځکه الله پاک پیدا کړې ده او دا انسانان لږ دي نو مال دا خو د الله پاک کار دی نو یقینا دا دغه جواب دی چې دا پوښتنه ورسته د الله پاک څه وکړي چې الله پاک دا څنګه دا ترتیب کړی دی او بل خبره دا دی وخت به داسې راسي دغه منطقې به هم د انسانانو ډکې سي د ورسه چین ته خو پر انسانانو یې پابندي لګولې وای ډېر سول بالا یو وخت به داسې راسي چې دا منطقې به هم ډکې سي او بله خبره دا ده دا منطقه چې الله پاک دونه پیدا کړې ده او مخلوق لږ دي دا د الله عز وجل پر سخاوت دلالت کوي زه بیا تا ته دننه یو مثال درکړم موږ تاسې فکر کړي بعضې کسان چې په طبیعت کې سخاوت لري تاسې فکر کړي 15 کسې میلمانه کړي خرڅ یې د 500 کسانو ورته نیولی اوس ګوره پر بنده باندې اشکال راځي چې اسراف دې وکړي ناروا دې وکړه الله عز وجل د اشکال خلاص دی ما دته فقط د دې واتساپ په دې لیکلو په ځای کې ما دته فقط یوه جمله ولیکل لا يسأل عما يفعل ويسألون عما يفعلون الله عز وجل په قرآن کې فرمایي زه چې هر څه کوم زما څه څوک پوښتنه نشي کوی زه چې هر څه کوم زما څه څوک پوښتنه نشي کوی دا سوال د بېعقلۍ پر بنیاد کېږي او مخلوق چې هر څه کوي زه پوښتنه ځینې کوی نو الله عز وجل پیدا کړي لہذا یو جواب یې دا دا د الله عز وجل پر سخاوت او پر کرم او پر جواب دلالت کوي او بل جواب داري چې ګوري حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي د ادنا جنتي واوري تر ټولو ادنا جنتي چې جنت ته ولاړ شي الله عز وجل به دومره ځای په جنت کې ورکړي لکه لس واره دا دنیا او ما فيها لس واره دا دنیا او ما فيها نن دا یو تحقیق ما ولیدی په یو رسنۍ کې چې یو ستوری یاد کړ د ستوري نوم یې چې هغه ستوري 1400 واره تر مځکې غټ دی او بیا د لمر ضد د آفتاب ځکه د شمس چې 1000 واره تر هغه غټ دی ادنا جنتي ته الله عز وجل په قرآن کې دومره ځای ورکوي په جنت کې ادنا جنتي ته په جنت کې الله عز وجل دومره ځای ورکوي لکه 10 واره دنیا او ما فيها بیا خو نو سوال پر وکړي چې په جنت کې ولې دونه ځای ورکوي دا خو د الله نظام دی دا خو د الله عز وجل څه دی ورکړه ده نو عجبت لمن ايقن بالموت زه تعجب پر هغه چا کوم چې دی د مرګ یقین لري کیف یفرح دی څنګه خوشحاله کیږي عجبت لمن ايقن بالنار کیف یضحك زما تعجب پر هغه چا دی چې دی د دوزخ یقین لري بیا هم خاندي عجبت لمن راى الدنيا وتقلبها باهلها کیف يطمئن اليها واوري هغه کسان چې میراث یې تر خېټه لاندې کړی دی هغه مځکې چې لاندې کړي دی هغه دی واوري عجبت لمن زه تعجب پر هغه چا کوم راى الدنيا دنیا ویني د جنازې دی روزانه پورته وښته کو رأت دنیا وتقلبها باهلها دا دنیا او د دنیا نازوانی ویني کیف یطمئن الیه د څنګه په دنیا کې د اطمینان ژوند کوي عجبت لمن ایقن بالنار کیف لا يعمل زه تعجب پر هغه چا کوم چې دی د حساب او کتاب یقین لري بیا هم چې عمل نه کوي نو بهر دلته مې وخت خبرې ډېرې سولې الله عز وجل دې پر کړو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب